حکومت باید د سولې خبرو یوه برخه وي، نه اصلي او ټول لوری. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نورو تازه خبرونو مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. د عبدالله او حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو او بهرنیو په کابل کې د سولې لپاره د نوې طرحې د وړاندې کولو په اړه یو مشورتي غونډه کړې. که څه هم دغه غونډه د تړلو دروازو شاته وه، خو هغه څه چې راوتلي دا دي دوی وایي د سولې په تړاو طرحې او نظرونه لري او هڅه کوي د سولې خبرو لپاره نوې طرحه جوړه کړي. عبدالله په دې ناسته کې ګواښ کړی چې هیڅوک د خپلو شخصي ګټو لپاره نشي کولی د سولو خبرو خنډ شي. په دې ناسته کې ګډونوال د تاوتریخوالي کمول د طالبانو طرحه د سولې د خبرو لپاره ښه غوراوی بلله ده. د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني ویلي هغه طرحه چې د افغانستان سیاسیون یې غواړي جوړه کړي دا به سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د خلکو طرحه وي. په دې ناسته کې د یو شمېر ګوندونو استازو ټینګار کړی چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید له ټولو فرصتونو ګټه واخیستل شي او تر یوې اونۍ دې له طالبانو سره د خبرو طرحه نهایي کړي. د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمښت طرحه د سولې ټولو خبرو زمینه برابروي چې څنګه د خلکو دې غوښتنې ته ورو ورو ورسیږي. د نوموړي د څرګندونو له مخې دا هغه طرحه ده چې طالبان او امریکایان پرې هوکړې ته رسېدلي دي. د اجرایه مشر دویم مرستیال او د دغې ناستې کوربه محمد محقق څرګنده کړې چې که ولسمشر خبرې کوي او که د هغه ملګري د دوی ټینګار دا دی چې یا به د سولې لپاره د دولت وزیر خبرې کوي یا به د اشرف غني ځانګړي کسان. د افغانستان د متحد اسلامي حزب رئیس وحید الله سباون ویلي چې دا طرحه به له ولسمشر غني سره هم شریکه کړي. ښکاري چې دا ناسته د افغانستان حکومت د ایجنډا خلاف روانه ده. دا سیاسي ناراضیان وایي حکومت باید د سلو خبرو اترو یوه برخه وي، نه اصلي او ټول لوری. د ناستې ګډونوالو پریکړه کړې چې په نږدې ورځو کې به د دوی طرحه له بېلابېلو مشرانو، استازو او ټولنو سره له مشورو وروستی او تلپاتې سولې لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر غني د سویس د داووس ښار په نړیواله اقتصادي ناسته کې ویلو چې حامد کرزی او عبدالله د سولې لپاره هیڅ طرح نه لري. په دوی تور دی چې د سولې په پلمه نوی حکومت کې دولتي امتیازات ترلاسه کړي یا لنډمهاله اداره جوړه شي. دا کسان مسکو او قطر ته هم د حکومت د پریکړې خلاف له طالبانو سره په یوه ناسته کې د ګډون په موخه تللو چې له توندو نیوکو سره مخ شول. ستاسو په نظر چې دغه نوې سیاسي ګوندونه چې ټول سره یوځای شوي دولت ته به یو لوی ګواښ جوړ نه شي؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل در سره همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.